السلام علیکم ملګرو. راځئ چې نن د خوشحال بابا د مزار سیل وکړو. په دغه سیل کې مونږ سره زمونږ ډېر ګران پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب او د هغوی بچې او بل ډېر ګران توقیر احمد صاحب، فیاض علي فیاض صاحب دا مونږ سره ملګري دي او نن د خوشحال بابا مزار ته راغلي یو. د خوشحال بابا تاریخ پیدایش 1022 هجری قمری او د عیسوي په حساب سره 1613 دا خوشحال بابا د پیدایش تاریخونه دي او د هغوی د مړینې تاریخ چې دی نو دا د هجري په حساب سره 1100 هجري قمري یعنی 1100 هجري قمري او د عیسوي په حساب سره 1689 یعنی 1400 او یو کم 90. خو دلته دا تخته لګېدلې د خوشحال بابا په مزار دا ګوره دی کې د مړینې تاریخ چې لیکلی دی نو 1689 په ځای 1691 یعنې 1491 لیکلی دی. نو دا یوه لویه غلطي ده. دا تاریخ چې کوم دی دغې د افغانستان بادشاه حکومت دا تخته رالیږلې وه چونکې دوی هغه دوه کم اتیا کاله عمر چې کوم دی نو هغه پوره کړی دی. مونږ د خوشحال بابا د هجري د کال حساب کوو که نه نو 1022 یعنې 1022 کې پیدا دی او په 1100 کې وفات دی. نو دا عمر د ده جوړیږي 2.8 کاله او مونږ چې د عیسوي په حساب سره د میلادي کال حساب کوو نو د هغوی عمر جوړیږي لکه 1613 کې پیدا او 1689 کې نو 1689 نه یا د 1400 یو کم 90 نه ته 1413 چې وباسې نو دا جوړیږي 76 یعنې شپږ څلور کم اتیا کاله. نو څلور کم اتیا کاله عمر یې جوړیږي. نو دوی دغه تخته چې کومه لیکلې ده په دغې باندې چې کوم هغه لیکلی دی د عمر 92 که 91 نو دغې سره هغه د میلادي په کال حساب سره هم 2.8 کاله برابر کړي دي چونکې چې دا غلط دی. وجه دا ده چې د هجري قمري د میاشتې یا د کال حساب چې کوم دی نو په کال کې 10 ورځې تقریبا فرق راځي. نو د خوشحال بابا چې کوم د عمر دی 2.8 کاله په دې کې دا تقریبا 2 کاله فرق د میلادي کال سره یعنې د عیسوي کال سره 2 کاله فرق راغلی دی.